موږ غواړو چې نن همدغه یو کدو چا سره همکاري وکړو، کومک ورسره وکړو. کاکا دا خو پېژنې که نه؟ دا خو پېژنم. نن موږ راوړي چې دا کدو کومک درسره وکړو. فقط همدا یو کدو، همدا یو کدو کومک درسره وکړو. او کدو ته ضرورت نه لري؟ کدو ته ضرورت نه لري حاجي صاحب. خو کاکا موږ ته خندېږي. نه پوهېږم چې کاکا ولې خندېږي. اوړه نشته اوس کور کې؟ وړي نشته؟ وریجې هم نشته؟ نه والله که نه وریجې وي نه اوړه وي. نو خدای دې خیر وکړي. هغه اوس نور هم دا خبره شوه، دغسې دا هغه شوه. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، زما په لاس کې به تاسې یو شی ګورئ چې د دې خوړل هم ثواب لري. کدو ورته وایي، څه ورته وایي تاسې. او موږ غواړو چې نن همدغه یو کدو چا سره همکاري وکړو، کومک ورسره وکړو. نو هغه ګورو چې د دغه احساسات څه دي، د احساسات را ګورو. السلام علیکم. کاکا سړی ماشي. کاکا څنګه یې ته جوړ یې؟ طبیعت ښه دی؟ ژوند ښه دی؟ خیر مول دی؟ ښه جوړ یې؟ کاکا دا خو پېژنې که نه؟ دا خو پېژنم. نن موږ راوړي چې دا کدو کومک درسره وکړو. فقط همدا یو کدو، همدا یو کدو کومک درسره وکړو. چېرته دې ضرورت دی نوره؟ وریجو ته ضرورت لرو، وړو ته ضرورت لرو، غوړیو ته ضرورت لرو، نوره خو ډېر ضرورتونه دي. او کدو ته ضرورت نه لري؟ کدو ته ضرورت نه لري حاجي صاحب. قدرمن لیدونکو، وایي چې کله یو انسان بل انسان ته یوه ښه خبره وکړي دا هم صدقه ده. کاکا سره به مونږ کدو کومک کوو. خو کاکا موږ ته خندېږي. نه پوهېږم چې کاکا ولې خندېږي. اوړه نشته اوس کور کې؟ وړي نشته؟ وریجې هم نشته؟ نه والله که نه وریجې وي نه اوړه وي. نو خدای دې خیر وکړي. هغه اوس نور هم دا خبره شوه، دغسې دا هغه شوه. کاکا انشاءالله خدای خو مهربان دی که نه. مهربان ته دا کدو کور ته نه نبسته کېدوه، تو ته زه بیا غاښ کوم یورې. خو قدرمن لیدونکو، کاکا هم حیران پاتې ده چې فقط یو کدو کومک کوي موږ سره. کدو کور ته ننباسي، خو دی خبر نه چې د دې لپاره موږ دغه ټول چې د ده څه ضرورتونه دي ټول مواد موږ ورته راوړي، هغه ورته سپارو. خدای بېرته راغواړو چې دی حیران شي. څه چې د ده ضرورت دی، غوړي، وریجې، اوړه، هر څه موږ راوړي، فقط دی حیرانوو چې دی حیران شي، ورته خوشحاله شي. موږ فقط دغه مقصد ده چې یو څوک بې حده ډېر خوشحاله کړو او په شونډو باندې مسکا راولو. او د کدو زموږ هدف ته دا نه و چې همدغه یو کدو درته ورکړو. فقط غوښتنه مې چې د دې احساسات وګورو چې ده چېته ضرورت لري. کاکا ته به تر هغې پرته نه راوځې؟ زه غږ ته کوم، غږ ته کوم، تر هغې به نه راوځې؟ شکر شکر مسلمانان. قدرمن لیدونکو، باید یادونه وکړم چې د همدغه سټوډیو شرکت ودان موږ سره همکاري کړې وه. کور یې ودان، الله دې اجرونه ورکړي. بیا هم ځانګړې مننه کوم چې ستاسو حق به انشاءالله چې تر مستحقو خلکو رسیږي. او د دغه سټوډیو مالک د دغې کارخانې والا موږ سره همکاري کړې وه، الله دې اجرونه ورکړي. قدرمن لیدونکو، کاکا خبر نه دی، موږ ورته ټول مواد راوړي دي، فقط دی حیرانوو چې د دوی احساسات څه شی دي. اوس کاکا روشه بیا هم سړی ماشي. طبیعت ښه دی. کدو دې څه کړو؟ کدو مې کېښو که نه. کدو په کور نه دی اوس؟ توی لوته چار شوي مو ته قبول دی. خو تا زه تو ته چی خوایم اوس داسې دې کوزوم. خو ته به وطن داسې کاسې، خو داسې به کاسې مځکه به کاسې چې ونه غورځئ. کاکا دغه دي که نه، تو چې غوښتل څه ټول شیان دغه دي. څومره خشول شو اوس؟ نو
زه به نوره خو ښه څومره خشول شوې؟ څه کوي هغه شمول نشته. زه دغې ته ډېر خوشحال شوم چې ته فکر وکړه چې نه لیدلي نه کتلي په خوب د کوم ځای زه دغې ته لیون شم چې ته فکر وکړه دومره په کلي په ولس په ورونو په زامنو په هر چا کې خدای پاک یې مو غمخوري پیدا کوي. ویلې نو ته په موږ نه حق لري. دا- دې موږ مشر یې. دا چې موږ خدای نه نروزه کېږي تاسې ته موږ دعا نه کوو چې تاسې موږ په غم کې اخته وي. ته فکر وکړه مو سره چېر سره دی هېڅ شی نشته یو کې یو الله ایله شته هماغه الله که خیر دی په لټون تو سره داسې څوک د سره دی که نه چې هغه د ټول جهان د ټولې دنیا مالک دی، هغه د موږ رازق دی، هغه د موږ خالق دی. خدای مهربان دی کاکا. دا د شوله دا د شوی یوه ترله وړه یوه ترله وړه یوه ترله وریژې یو مند بینډۍ مالګه بادرنګ اندوانه ویډي سوډا ټینډې لګون پیازون بانجون مڼې. نو رئیس چې تا ضرورت نه اوس چې ته ضرورت شته نه اوس وایي چې هغه کدو چاته یې ورکوي که نه. وایي بینې فعال شو یو کې و چې دا زړه کې د چی و زړه کې د چی ګرځېده چې ما ته وایي چې کدو قسم به خدای مو وایي مو چې خدای د چی شی دی پېژندل مې نه خو شیخ دی خو هغه وایي مې جلکې ته ووایي چې دادا مو چې دا خو بله رقم کدو دی مو چې بچی مو ته نور بالکل کاکا سره مونږ تیر ځل هم همکاري کړې وه. د دې یو بچی و هغې لاس او ادوم دغه دواړه یې مات شوي وو. هغه د ډاکټر پیسې او نور همکاري موږ ورسره وکړله. 100 زره مو نغده ورسره وکړله. هغه همکاري مو ورسره وکړله او دغه همکاري موږ سره یوه خورکۍ کوي چې هغه وایي زما نوم به نه اخلي کور یې ودان الله دې اجرونه ورکړي. هغه دومره یادونه کوم چې خورکۍ په لندن کې ده. الله دې اجرونه درکړي خورکۍ. ډېره زیاته مننه کاکا ته دغه دی راغلي وو مواد مو ورته وسپارل. الله دې تاسې صدقې او هر څه چې وي الله دې قبول او منظور کړي. او قدرمن لیدونکو خدای دې وکړي تاسې زموږ هغه کدو باندې خفه شوي نه وئ. تاسې په زړه کې څه راغلي زموږ هدف یوازې خوشحالي وه کاکا ته. او دا خپرونه دلته پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم.